سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. ملګرو رخصتۍ ورځ وه، مازدیګر و، نو واک ته راوتلی وم چې لږ وګرځېږم، واک وکړم. دې کې یو ملګري زما نمبر کوم ځای نه پیدا کړی و، د هغوی سره ته زنګ ووهو. بل کومه پوښتنه چې وکړه هغه پوښتنه ډېره زیاته مهمه وه. ډېرو ملګرو هم دې په اړه باندې کمنټونه کړي دي او ما په دې باندې مخکې هم ویډیو جوړه کړې وه. اکثره ملګري ماته ډېر زه چې وینم ماته دا وایي چې زه دغه د سوسیال کور کې اوسېږم، دولتي کور کې آیا دا پرېږدم که پرېنږدم، یا کیمپ کې اوسېږم. اکثرا دا وایي او که زه پرېږدم څه به وشي، که نه پرېږدم زه مجبوره یم چې پرېږدم، یا داسې مختلفې بانې کوي، مختلف وجوهات دوی مخکې کوي. اوس زه نه پوهېږم چې دغه وجوهات څومره قابل قبول دي، څومره جدي دي او واقعي دوی ته داسې مشکلات شته او که نه شته. خو زه به دومره ووایم چې پرېښودل بالکل نه دي پکار. نن سبا اوس چې کوم دی قانون بدل شوی دی، که چېرې تاسو د وفي کور پرېږدئ یا مثال د دولت کور پرېږدئ یا تاسو په کیمپ کې اوسېږئ، د هر طرف نه کور تاسو له درکړی شوی، که دا تاسو چېرې پرېږدئ تاسو هلته نه ځئ، نو تاسو باندې هغه پیسې هم قطع کېږي، تاسو ته نور هم پرابلمونه جوړېدلی شي، ستاسو اشوغانس ملادي چې کوم دی هغه هم په تاسو اوس قطع کېږي. بل خاص کر په دې مخکې ما ویډیو جوړه کړې وه، اوس چې کوم نوي ملګري راغلي دي، اوس چې کله دوی ازیل دپاره ځي، پریفکچور ته ځي، نو پریفکچور کې دوی ته د کوم ځای چې دوی ته ورکوي د هغه ځای ټکټ ورکولی کېږي، یعنې د ټرین یا د بس ټکټ ورکولی کېږي. چېرې که دا کس دغه ځای ته لاړ نه شي، نو د هغه ورځې نه دته پیسې هم بندېږي، هماغه وخت نه ته پیسې هم نه ورکولی کېږي، دته دغه بیمه هم نه ورکولی کېږي، د مریضۍ دپاره چې کوم اشوغانس ملادي ته ورکولی کېږي، نو د دغه حقونو نه دی محرومیږي. نو مختصر خلاصه خبره ده چې تاسو بالکل دولتي ځای کوشش وکړئ مه پرېږدئ. تاسو لکه د هر ادارې طرف نه دغه ځای درکړی شوی دی، که هغه د وفي د طرف نه دی، که د فرانسزیل طرف نه دی، که پریفکچور طرف نه دی، که د هر طرف نه دی، تاسو دغه کور کوشش وکړئ پرېنږدئ. کیمپ یا کور هر څه چې دا مه پرېږدئ، ځکه که تاسو پرېږدئ نو تاسو مشکلات د سره ډېر مخ کېدلی شئ. ستاسو هغه ټول کارونه چې کوم دي هغو کې تاسو ته مشکلات پېښېدلی شي، ستاسو ژوند سختېدلی شي دلته. نو بهتره خبره دا ده چې دغه ځای مه پرېږدئ. تاسو اکثره ملګرو سره چې زه کله وینم او دوی مانه دا پوښتنه کوي، دوی چې کوم وجوهات ورکوي دا وجوهات ورکوي چې دلته مې زړه تنګ دی، دلته څوک شته نه دی، پلانکی دی او پیستانکی دی. ګورئ که چېرې تاسو یو داسې ساحې ته ورکړئ چې هغه ساحه کې ژوند کول ډېر هلته خلک کمي، هغه ساحه کې تاسو ته ژوند کول ډېر مشکل وي، نو تاسو بیا حق لرئ چې تاسو دغه ځای بدل کړئ. هغه یو طریقه کار دی، تاسو هغه طریقه کار کولی شئ. هغه طریقه کار دا دی چې تاسو سوسیال ته ووایئ، تاسو ته خپل مشکل مخکې کولی شئ، کېدای شي تاسو سره سوسیال کومک وکړي. بلکې بعض داسې ډېر دفعه داسې شوي ډېرو ملګرو سره چې هغوی ځای بدل کړی دی، هغوی ته په ښار ساحه کې ځای ورکړی دی، نو تاسو سره دوی کومک کولی شي. ولې بعض دفعه داسې هم شوي دي چې هغوی هغه مشکل نه دی قبول کړی، یعنې هغه سوسیال مطمئن شوی نه دی چې کوم هغه مشکل چې کوم دی هغه قابل قبول نه و، نو ځکه یې ورته ځای بدل نه کړو. نو ښه خبره دا ده چې تاسو خپل دغه څه وخت دپاره تر څو ستاسو اسناد راشي، تر څو تاسو قبول شئ، څومره وخت چې تاسو دلته یي، تاسو کوشش وکړئ په دې کې وخت تېر کړئ. باید څه نه څه موږ تاسو هم کوشش وکړو چې خپل ځان سیټل کړو دغه ځای کې، مطلب پاتې شو، وخت تېر کړو، تر څو نور هم موږ تاسو راحت طرف ته لاړ شو، زموږ تاسو کارونه اسانه شي، نه چې تاسو کارونه نور هم مشکل شي. نو زما مشوره دا ده چې هیڅ وخت کې کوشش وکړئ دغه ځای مه پرېږدئ. تاسو هر ځای کې د هر ادارې نه تاسو دغه کور درکړی شوي، تاسو دا مه پرېږدئ. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په لاس سپارم، په مخه